تکالیف راشي یا مصیبتونه راشي او مرګ غواړي نو نبي علیه السلام د مرګ څخه وختونه منع کړي ځکه چې مرګ نه غواړي بیا داسې فرمایلي دي که چاته خامخا د مرګ غوښتونکی یعنې یو انسان ډېر تک شي تاسې په دنیا کې مرګ غواړي نو باید داسې وایي اللهم اني ما كانت الحياة خير لي یا الله ما ژوندی لري تر څو پورې چې ما دپاره ژوند غوره وتوفني اذا كانت الوفاة خير لي او ما وفات چې کله ما دپاره په دې مرګ کې غوره خیر وي داسې تعلیقي سوال به کوي کله چې انسان د سخت تنګ شي مصیبتونو کې چې یا الله په ژوند کې مې خیر ژوندی مې ساتي او که مرګ کې مې خیر وفات مې کوي دې نه خیر د مرګ غوښتل د ناروا عمل دی ځکه مرګ هسې انسان پسې راځي الله تعالی فرمایي چې تاسو د مرګ څخه فکر نه شئ كل نفس ذائقة الموت او همدغسې رزق هم دی رزق خو انسان غوښتلی شي لکه انسان ځي راځي انسان ترې نه خلاصېږي نه نبي علیه السلام فرمایي چې ان الرزق لا يطلبه العبد كما يطلبه اجله رزق چې دی دا بنده پسې داسې ګرځي راګرځي بنده طلب کوي لکه اجل چې طلب کوي خو لیکن دواړو کې فرق دا دی چې مرګ به ته نه غواړي او رزق غوښتلی شي نبي صلی الله علیه وسلم به کله کله مانځه کې دا سوال کوو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني یا الله داسې دعا یې ویلې ده چې ما باید بخښنه وکړي رحم راباندې وکړي هدایت راته وکړي او ما رزق راکړي نو د رزق غوښتل او د مرګ غوښتل نو دواړو کې فرق دی اگر که دواړه انسان ته راځي خو انسان به مرګ نه غواړي او رزق غوښتلی شي او د رزق غوښتل ثابت دی قرآن او سنت دواړو کې دواړو کې فرق دا دی نو او که مرګ انسان غواړي تعلیقي به یې غواړي لکه مخکې ویلې که ژوند کې مې خیر ژوندی مې ساتي او که په مرګ کې مې خیر وفات وکړي